د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې د کونړ عامې روغتیا مسؤلینو وویل چې د شیري یا میزل واکسینو دغه لس ورځنی کمپاین د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې پیل شو. دغه مسؤلینو دا هم وویل د دې کمپاین د تطبیق لپاره مسلکي کسان روزل شوي او په ښه ډول به کمپاین پلی شي. د زرق د برخې لپاره مسلکي کسان په ولسوالیو کې د کمیټو په توسط باندې انتخاب شوي دي. ټریننګونه اخیستي دي، د واکسین سپلای ټولو ځایونو ته رسېدلې ده. زموږ هڅه او کوشش به دا وي چې دغه کمپاین په درست ډول باندې تطبیق شي چې په آینده کې زموږ ماشومان د دغه مرض په مقابل کې محفوظ شي او ټول ولس ته ډاډ ورکوو چې زموږ هغه ټولې برنامې چې د صحت په برخه کې تطبیقیږي د کیفیت د نگاه نه زموږ هڅه او کوشش دا وي چې ټولې برنامې د صحت د اصولو مطابق سرته ورسیږي او د کوم هدف لپاره تطبیقیږي هدف لاسته راوړي. د کونړ عامې روغتیا مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د واکسینو دغه کمپاین به په ټولو سیمو کې په سم ډول تطبیق شي څو په راتلونکي کې ټول ماشومان د دغه مرض څخه خوندي شي.